ملا صاحب د خدای په لیاس په دې ولس څه کوئ؟ ویل کېږي چې سم نیم د افغانستان وګړي هغه ښځینه دي یا به لږ تر کم وي. یعنې که موږ که 40 میلیونه حساب کو کم تر کمه 18 یا 19 میلیونه یوازې ښځینه دي. د ښځینه زده کړې موږ به دا تر څو پورې تاسو ته وایو چې دا فرض دی او دا کتاب وایي او دا حدیث وایي، تاسو خو په دې شنه ښه پوهېږئ. موږ پر هغه برخو نه غږېږو. موږ وایو تاسو وایاست چې امر ثاني یا واس مطلق چې دغه د ښو زده کړې مطلق بندې دي، نور هیڅ چې موږ په افغانستان کې یو نور نسته. امر ثاني معنا دا چې تاسو وایاست چې موږ سیستم ورته برابرو، پر کالو فکر کوو، پر تدریس فکر کوو، پر میتود فکر کوو، پر چاپیریال فکر کوو، پر دې د خدای په لیاز په 15 کال کې تاسو پر میتود فکر ونه کړ. تاسو په څه اخته یاست نو چې په 15 کال کې تاسو د ښوونځیو ته د تللو راتللو د کالو اغوستلو د تدریس لپاره تاسو سیستم نسئ برابرولی. په 15 کال کې تاسو وګورئ چې نړۍ کوم ځای ته ورسېدله، کوم ځای څخه کوم ځای ته ولاړه. دا 15 کاله نور کم تېرېږي، بیا موږ د قابلهګانې وو، ډاکټرانې وو، نرسانې بیا موږ ته کمه کړو. خو معلومه خبره چې موږ بیرته تورلنګي ته تور پنجابي ته موږ بیرته مجبور عمل ته به ورځو. ښځینه به د درملنې لپاره عمل ته بیا یو. د خدای په لیاس تاسو دې ولس سره څه کوئ؟ دا ولس نور څونه ټکوئ؟ تاسو ولې مو نور بېعزته کوئ؟ دا خو موږ ورځ له بلې د بېعزتۍ خواته روان یو، سم بېعزته کېږو. یعنې دون زلالت پر افغانانو فکر نه کوم چې بل وخت راغلی لکه دا و چې افغانان ورسره لاس ګرېبان دي. د شادۍ د ستاسو سیستم جوړول سي 15 کاله کې ستاسو سیستم نسو جوړ. په 15 کاله کې تاسو د پر کالو پر لباس فکر ونه کړ، ورته چمتو مو نه کړه. په 15 کاله کې تاسو پر دې باندې کار ونه کړ چې په باس کې ولاړ سي، په ټیکسي کې ولاړ سي، په پښو ولاړ سي. نور د افغانانو مه غولوئ، د خدای په لیاز یو لار ته برابره کوي. یا مطلق وایاست چې نور بند دي، نور د ښځو درس تدریس که چا یاد کړ هغه مطلق مجرم دی، باید بندي سي. دا د امر ثاني خبر ورڅخه وغورځوئ. او که امر ثاني دی خو باره کار پر وکړه، 15 کاله دی. اوس موږ شرمېږو چې موږ هرځل دا وایو چې لا امر ثاني پای ته نه ده رسېدلی، لا امر ثاني دی، لا امر ثاني دی. دا څنګه امر ثاني دی؟